سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د یوټیوب اخرنۍ ویډیو ثبتومه چې د هغه نه وروسته د مونیټایز ویډیو دی، بس د یوټیوب کورس پر ختمېدو دی. نن تاسو ته د یوټیوب د سیټینګ په هکله باندې خبرې کومه چې کوم تنظیمات باید تاسو جوړ کړئ تر څو په یوټیوب کې تاسو ته ستونزې پیدا نه سي، ځکه چې ډېر کسانو د همدغه تنظیماتو له امله خپل یوټیوب چینلونه هم د لاسه ورکړي دي. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو او که دا ستاسو لومړنۍ ویډیو ده نو د یوټیوب ماستر کورس د مکمله لینک تاسو دلته پرېږدم، پر هغه باندې کلیک کړئ او هغه ویډیوګانې وګورئ، نو دا به لا تاسو ته جالبه سي. چې کله هم تاسو یوټیوب چینل جوړوئ نو ستاسو د یوټیوب چینل دغه اوم پیج به ټوله د انګریزي ویډیوګانو څخه ډک واوسي. نو ستاسو دپاره لازمه دا ده چې تاسو وغواړئ چې خپل چینل ژر وایرل کړئ، په همدې سرچ کې هغه خپل ژبې چې پښتو د فارسي د عربي د هر ژبې چې سره تاسو ویډیوګانې جوړوئ په هماغه ژبه باندې سرچونه وکړئ تر څو مکمله په هماغه ژبې واوړئ. چې کله په هغه ژبې واوښتلو نو د یوټیوب الګاریتم دا ژر تر ژره تاسو پیژنئ چې ستاسو ویډیوګانې دي چې په پښتو ژبه باندې، نو کوم چینلونه چې دي هماغه عمده چینلونه سرچ کړئ. د مثال په ډول باندې د پښتو سندرو عمده چینلونه سندرې سرچ کړئ چې کله هم یو پښتو سندره تاسو سرچوئ یوټیوب چینل پوهېږي چې د همدغه کسانو چې دغه ویډیو یې کتلې ده نو ستاسو ویډیو هم د همدې ویډیو د دې کسانو سره ریکمنډ کوي تر څو تاسو یو څه ویو پیدا کړئ. په بل قدم کې ځو یوټیوب اسټوډیو ته ځو او د هغه تنظیمات سره ګورو. دلته چې په دې باندې هلته پر عکس باندې کلیک کړئ دلته د یوټیوب اسټوډیو راځي. د یوټیوب په اسټوډیو کې چې کله هم راغلی نو دې خوا کې ډېر شیان تاسو ته په مخه راځي، خو په لومړی قدم کې داشبورډ دی. په داشبورډ کې تاسو ته مکملا دغه ستاسو د ویډیوګانو معلومات او کامنټونه او دغه عمومي شیان دلته تاسو ته ښکاره کوي. په بل قدم کې کانټینټ دی. نو چې کله هم تاسو ویډیوګانې اپلوډوئ که هغه مکمله ویډیو دی، شارټ ویډیو دی، لایف پلی لیست دی، پودکاسټ دی، د پروموشن برخه بیا بل ورځ کې درته وایم، نو دا ټوله تاسو ته دلته راځي. خو وځو پر انالایز باندې ځو. انالایز برخه چې ده دا به زه خپل اصلي چینل ته لاړ شمه، دې برخې ته چې تاسو راسئ انالایز برخې ته. په دې برخې کې تاسو ډېر څه باید خپل د یوټیوب په هکله پوه سئ تر څو تاسو ته ستاسو د چینل په هکله معلومات ترلاسه سي. په دغه حوالي صفحې کې ستاسو د چینل ټوله معلومات تاسو ته دروايي چې څه روان دي. او چې کله هم کانټینټ برخې ته راغلی د کانټینټ په برخه کې تاسو ته د کانټینټ ویو وایي، امپریشن وایي او ایوریج ویو ستاسو د ویډیوګانو ښیي. دا ستاسو دپاره مهمه ده ځکه چې ستاسو ویډیوګانې معلومیږي چې څومره کسان په عموم ډول باندې ستاسو ویډیوګانې ګوري. د مثال په ډول باندې که ستاسو ویډیوګانې 10 دقیقې وځي او ستاسو ایوریج 4 یا 5 دقیقې وسي، ستاسو چینل په ښه حالت کې دی. او که ستاسو ویډیوګانې مثلا 10 دقیقې وسي او ستاسو ایوریج 1 دقیقه و نیم دقیقه و داسې وسي، بیا په هغه صورت کې ستاسو چینل بیخي هغه آخري حالت دی. نو تاسو یا خپل طریقه ور واړوئ او یا بیخي چینل بیخي پرېږدئ ځکه چې نه یې ګوري خلک. همدا کار ما په دري ژبه باندې وکړ چې کله مې هم ویډیوګانې اپلوډول خو نه کتل، هماغسې مې پرېښول، نور مې ویډیوګانې هم نه اپلوډوم. نو که تاسو هم په همدې ځای کې د ایوریج ویډیوګانې وګورئ چې کله ویډیوګانې اپلوډوئ په ایوریج ډول باندې ستاسو ویډیوګانې څومره خلک ګوري. که هغه تر 40 سلنه اضافه وه ستاسو حالت ښه دی، او که تر 40 سلنه کم و مې کوئ، هغه ځکه چې تاسو ته په درد نه خوري. اوس دلته چې راسئ کښته په دې برخه کې ستاسو د هر ویډیو فیصدي تاسو ته وایي چې مثلا کوم ویډیو ډېر وخت کتل سوي ده، کوم ویډیو مثلا 10 ثانیې دا د عربستان د ملکي ویډیو چې ده دا نه وویل چې وایرل سوي هم نه دي، هغه په دې خاطر دی چې زیاتره کسانو پر دې شمې ثانیې باندې بلا دا ویډیو پرېښې ده او کتلې نه ده. او دلته هم چې تاسو وګورئ دا ویډیو په همدې ځای باندې داسې سوي ده او مخ په هاخوا باندې ډېر کسانو دا کتلې نه ده. او هغه ویډیوګانې چې بیا تر ډېره کتل سوي دي دا ویډیوګانې وګورئ دا مکملا تر پایه پورې ډېر خلکو لیدلې، نو په همدې خاطر باندې وایرل سوي هم ده. نو دا ستاسو د ویډیوګانو په هکله باندې معلومات راکوي. دلته ستاسو د اډینس معلومات درکوي. اډینس برخه چې ده ستاسو دپاره ډېره مهمه ده ځکه چې تاسو باید خپل لیدونکي وپېژنئ. دلته تاسو ته ټوله وایي چې ستاسو لیدونکي د کوم چینلونو څخه راغلي دي. دلته مثلا د هاټي پښتو څخه، بي بي سي پښتو څخه، شمشاد نیوز څخه، یاران ټي وي څخه،
او لید تلویزیون څخه د دې تلویزیونونو څخه تاسو لیدونکي راغلي دي ماته وایي او همدا ډول باندې دلته د لیدونکو وخت هم راته وایي چې په کوم وخت کې زما لیدونکي ویښ دي. د مثال په ډول باندې زه که ویډیو اچوم باید دغه ځای کې چې ګوره د کرښه ښه تېره سوې ده په دې وخت کې زما لیدونکي ټوله ویښ دي نو دا وخت چې دی د شپې 2 بجې همدا ګوره 2 بجې او که دا کښته کې وي دا 3 بجې دی. نو که زه خپل ویډیوګانې چې اپلوډوم زه پر 2 بجې اپلوډوم نو دا وخت دی او دا چې زه اپلوډ هم کوم په همدې وخت باندې زما ویډیو وایرل کېږي. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې په همدغسې وختو کې خپل ویډیوګانې اپلوډ کړئ چې ژر وایرل سي. او که دا چې بیا تاسو پوه سئ چې مثلا کوم نور ستاسو رقیب چینلونه ویډیوګانې په څه وخت اپلوډوي هغه تاسو ته مې هابل وروسته کې ویلو چې دغه اکسټنشن ځان ته ډاونلوډ کړئ. دا اکسټنشن د یوټیوب اپلوډ ټایم دی دا تاسو ته وایي چې په کوم وخت کې تاسو ویډیو اپلوډ کړئ دا ستاسو رقیب چینل ویډیو اپلوډ کړې ده. نو دې خوا ته چې بیا کښته راسئ تاسو د شارټ ویډیوګانو معلومات درکړي د ټولو معلومات درکړي چې تاسو لیدونکي د کوم هیوادو څخه دي. د مثال په ډول باندې 33 سلنه پاکستان څخه دي 22 سلنه د افغانستان څخه دي 14 سلنه د امریکا څخه دي د جرمني څخه دي د ډېرو هیوادو څخه همدغسې ټول معلومات درکوي. حدوداً 95 سلنه نارینه دي 15 سلنه ښځینه دي او دا چې تاسو لیدونکي د کوم عمر کسان دي د 14 څخه تر 18 کلنۍ پورې 1% دی د 18 څخه تر 24 کلنۍ 40 او د 25 څخه تر 40 کلنۍ پورې دا هر څه تاسو ته دلته بیانوي. نو دا تاسو سره ډېر مرسته کوي. اوس راځو دلته د کامنټونو برخه چې ده تاسو دلته فقط خپل کامنټونه لیدل سي دا دومره مهمه نه ده. او کاپي رایټ برخه چې ده کاپي رایټ برخه هم ستاسو دپاره مهمه ده ځکه چې تاسو باید پوه سئ چې کله هم ستاسو ویډیو بل څوک اپلوډوي نو تاسو ته دلته راځي چې دغه تاسو ته ستاسو ویډیو بل کس اپلوډ کړې ده او تاسو ریموول ریکویسټ د دې ځای څخه بیا هستوئ چې هغه لینک د ویډیو هستوئ یوټیوب ته او تاسو بیا د هغه ځای څخه د څه هم غوښتنه هم کوئ. نو چې کله دلته رالی په همدې ځای باندې نیو ریموول ریکویسټ باندې کلیک کوئ هلته لینک ورته پرېږدئ او بیا ورته وایي چې زه دې ته سټرایک ورکوم که دې ته اخطار ورکوم دې ته څه ورکوم دا ټول موضوعات بیا هلته ورته لیکي او بیا یې ورته هستوي. او دا هغه کسان مسیجونو برخه ده چې کله هم تاسو ته ستاسو ویډیو کوم کس چې اپلوډ کړی ده هغه بیا تاسو ته مسیج هم کوي او ستاسو غوښتنه کوي چې بیرته دا خپل سټرایک واخله او دا شان دا د کاپي رایټ برخه ده او د کاپي رایټ ویډیو مې اپلوډ کړی هغه هم تاسو وګورئ. دلته راځو د سیټینګ برخې ته. سیټینګ برخې ته چې رالو په لومړی قدم کې تاسو دپاره مهمه همدا ده چې تاسو خپل د چینل تنظیمات وسئ. دا د کرنسي حالات دی چې کوم هیواد کې تاسو ژوند کوئ په هماغه کرنسي باندې تاسو پرېښولی سئ. دا مهمه نه ده که په ډالر یې پرېږدئ هر شی چې ته پرېږدئ دا دومره فرق نه پرېږدئ. راځو چینل ته. چینل چې دی ستاسو دپاره تر ټولو مهمه ټګونه چې دي د همدې چینل پورې مرتبط داسې ټګونه پکار دي چې کله هم تاسو خپل چینل پرېږدئ نو خامخا دغه ټګونه ورته جوړ کړئ چې ستاسو چینل ته ورته اوسي. د مثال په ډول باندې یو څوک په معلوماتي چینل پرېږدي خو لاندې ورته نوشته کوي پښتو موسیقي. پښتو موسیقي کې ستاسو سره څه کار ده چې هغه همدغه دی چې کله هم یوټیوب ستاسو چینل یو کس ته چې د موسیقي غوښتونکی دی هغه ته یې ریکمنډ کړي ستاسو د ټګو د ادرسه هغه ده چې بیا یې وینه ګوري ستاسو ټګونه ډایټ کوي او دی وایي چې دا دروغ دی. نو چې کوم حالت باندې زه مثلا اقتصادي خبرې کوم د پښتو ژبې معلومات دي سیاست دی همدا نو دا ټګونه ما دلته ورکړي دي. دا ټګونه د چینل د پروموټ په برخه کې ډېر ستاسو سره مرسته کوي او دا لازمه هم ده چې تاسو دغه 1500 کرکټره چې تاسو درکوي دا ټوله ترې ګټه واخلئ. اوس راځو دلته د ایډوانس سیټینګ کې. دلته چې ته راغلی په لومړی قدم کې تاسو باید دا ووایاست چې دا زما ویډیوګانې د ماشومانو دپاره نه دي دا نو باندې کلیک کوئ او دا همدغسې پرېږدئ. نور برخې چې دي هغه اتومات هر څه جوړ دی پر هغه باندې لاس هم مه وایئ. فیوچر الیجیبلیټي چې ده دلته تاسو چې کله هم یوټیوب چینل جوړوئ یوازې همدا سټنډرډ فیوچر تاسو فعاله دی. تاسو باید خپل اکاونټ وریفای کوئ. وریفای دوه حالته دی. یو که تاسو لیدلی اوسئ د یوټیوب د نوم سره داسې یو ټیک علامه ده هغه هم تاسو ته بیا یو وخت وایم کنې هغه د 100,000 چې کله واوښتل تاسو بیا ریکویسټ کولی سئ
چې ستاسو سبسکرایبر تر 100,000 واوښته او که تاسو یو برند کمپنۍ یاست بیا تاسو کولی شئ مستقیم خپل د ویب سایټ او خپل ادرس معلومات راولېږئ بیا هغه به تاسو ته وریفای کوي. نو او که بیا غواړئ چې خپل یوټیوب کې تر 15 دقیقو اضافه ویډیوګانې واچوئ او تامنیلونه او دا شیان پکښې پرېږدئ، تاسو باید خپل یوټیوب چینل په نمبر باندې وریفای کړئ. چې کله مو وریفای کړو بیا دا نور اضافه معلومات تاسو ته راځي چې تاسو کولی شئ لایف هم راشئ، هر څه پکښې کې تاسو دلته کولی شئ. بل ته راځو اپلوډ ډیفالټ راځو. اپلوډ ډیفالټ چې دی زیاتره کسان که تاسو لیدلی اوسئ دلته خپل د فیسبوک لینکونه پرېږدي، خپل داسې بعضې لینکونه د ټویټر او ټیک ټاک او دا شان دي لکه زما کلیوال پښتو کې هم شته، دا مې هلته ایښي دي. خو ستونزه دا ده چې دا بیا یوټیوب چې کله هم د نور اجتماعي پاڼو لینکونه تاسو دلته پرېږدئ دومره هغه ویډیو یې نه خوښېږي او دومره انګیجمنټ هم نه ورته ورکوي. نو د همدې هماله ما بیخي هېڅ په دې ویډیو کې په دې چینل کې هېڅ ورکړي هم نه دي چې کله هم یو ویډیو کېږي هماغه ځم په یو داسې کې چټ جی پي ټي څخه یا ګوګل جیمني ګوګل یای څخه ځم وایم چې ما ته په 10 پاراګراف کې زما موضوع ولیکه، هغه 10 پاراګراف چې ولیکل هغه بیا وړم په ګوګل ترانسلیټ کې په پښتو ژبې اړوم چې غلطیان یې نیسم او دلته یې راځم ډسکرپشن کې پرېږدم او د ټایټل برخه مې تاسو ته مخکې هم ویلې ده. نو تاسو د ډسکرپشن او دا شان چې دي او دا ټګونه د هر ویډیو په اساس پرېږدئ. زیاتره کسان دلته ټګونه پرېږدي چې هره ویډیو دپاره یو دوامداره همدا یو ټګ دی، دا یو ټګ باندې دوامداره ویډیوګانې ما اپلوډوئ چې ستاسو چینل ډایټ کوي. دلته د ایډوانس برخه ده چې کله هم تاسو راځئ دلته ستاسو 2 لیسانسونه تاسو درکوي. یو یوټیوب استاندارد لیسانس دی، یو کریټیو کامنز دی. دا یوټیوب استاندارد لیسانس دی چې کله هم تاسو ویډیوګانې اپلوډوئ اتومات تاسو د چینل کاپي رایټ ورباندې لګېږي، یعنې بل څوک هغه ویډیو نسي اپلوډولی. او که کریټیو کامنټ نوشته کې کامنز دا چې دی دا بیا ستاسو ویډیوګانو څخه په بل کس استفاده کولی سي او دا دلته د کټګوري خبره ده. تاسو باید دا دلته منشن کړئ چې ستاسو برخه د څه شي برخه ده، ځکه ما بیخي هېڅ منشن کړی هم نه دی. که منشن کې بیا په هماغه موضوع باندې تاسو وړي. اوس د مثال په ډول باندې که زه ایجوکیشن وایم دا یوازې د ایجوکیشن کسان راوړي، ما بیخي دغسې په پرېښې ده همدا اوس هم چینل په ښه حالت روان دی ځکه زیاتره کسانو دا ویل چې دا باید وځي مګر ما ایښی دی ښه کار راته کوي. که بیا هم تاسو غواړئ په هماغه حالت یې راوړئ کولی شئ انټرټینمنټ هر شی چې تاسو غواړئ هغه راوړئ. او دلته ژبه انتخاب کړئ چې کومه ژبه باندې ویډیوګانې اپلوډېږي او دلته د کوم ویډیو چې دپاره چې ته مثلا ژباړه کوې هغه ژباړه یې په کومه ژبې باندې ده چې بیا دوی بیا د هغه ژبې څخه بیا په نورو ژبو باندې اړوي. دا کله هم تاسو د ویډیو لاندې سیسي لیدلی سي کیپشن سرټیفیکیشن دا هغه برخه ده. دا دلته د کمنټو برخه ده چې کله هم تاسو خپل یوټیوب جوړوئ نو دلته دغه بیسیک حالت باندې دی. په دې بیسیک کې که څوک تاسو شکنځل لیکي نو هغه شکنځل یوټیوب تاسو هغه اتومات ډیلیټوي، هیڅ تاسو یې نه ښوي. نو که تاسو د سټرایک موضوع راوړئ نو بیا دلته تاسو کولی شئ چې یو څه نور لغاتونه هم ورته پرېږدئ چې مثلا دغه لغاتونه که هم راغله دا لغاتونه هم له منځه یوسه. خو هماغه بیسیک باندې هم اوس نن سبا ډېر لغاتونه ګوګل د پښتو ژبې او دري ژبې د فارسي عربي دا ټولو ژبو باندې پوهېږي. همدا بیسیک یو چې بعض ښکنځلې اضافه چا ولیکله هغه تاسو ته نه ښیي. اوس راځو دلته د پرمیشن برخه ده. په دې برخه کې تاسو کولی شئ چې خپل یوټیوب ته مثلا ایډیټور انتخاب کړئ، اډمن انتخاب کړئ، دا د همدې باندې کلیک کوئ تاسو بل صفحې ته ځئ او دا بیا د کمیونټي برخه ده. دلته یو شی چې دی زیاتره کسانو یوټیوبران هم وایي چې دا تاسو سره ډېر کومک کوي چې کله هم یو نوی یوټیوب جوړوئ همدلته یې لینکونه ورواچوئ، همدلته یې لینکونه ورواچوئ. دا ستاسو سره کومک کوي چې یوټیوب ستاسو چینل وپېژني چې تاسو د کومې ژبې چینل یاست او ستاسو په ژبې کې کوم کسان ډېر مشهوره دي د هغه مشهوره کسانو چې څو چینلونه دلته اپلوډوئ او دلته یې ورواچوئ. ما دا کار کړی نه دی او داسې خاص تجربه هم نه لرم. او دا هم د هماغه کمنټو برخه ده او دا هم د ګایډلاین موضوع ده او چې دلته راسي د اګریمنټ موضوع ده. دې اګریمنټ کې تاسو چې کله هم د یوټیوب پارتنرشپ شروع کړو بیا دلته تاسو ته ټوله معلومات تاسو درکوي چې تاسو باید څه کارونه وکړئ.
نو نن دا و د عمومي موضوع مې تاسو ته وړاندې کړو اوس چې دلته راسئ کانټینټ ته او چې کله هم خپل یو ویډیو ګورئ هماغه ویډیو باندې چې کلیک کړئ بیا دلته ځئ پر هر ویډیو باندې خبرې غواړئ وکړئ د مثال په ډول باندې په دې ویډیو په هکله باندې که زه وغواړم چې د تغیراتو تبدیلات راوړم دلته یې کولی شئ پر هر ویډیو باندې کلیک کړئ دلته عنوان یې تغیر ورکړئ ډسکریپشن کې تغیرات ورته راوړئ همدا ډول ټابنل یې واړوئ همدې ډول پلی لیست یې واړوئ په همدې ډول دا د ماشومانو دا څه چیک لیست ونیسئ دلته د هینډ سکرین دی او هینډ سکرین ویډیو مې هم تاسو ته ویلې ده نو دا د ویډیو په هکله معلومات دی او بیا که ته وغواړې چې ډېر معلومات د ویډیو په هکله باندې وغواړې راځئ دلته په انالایز باندې کلیک کوئ په انالایز باندې چې مو کله هم کلیک کړه بس تاسو ته دلته ټوله معلومات درکوي چې تاسو ویډیو مثلا 600 کسانو کتلې ده او دا ټول معلومات تاسو ته د همدې ویډیو کې درکوي چې مثلا دا ویډیو تاسو ته 100 سبسکرایبر هم راوړي دي او ټول معلومات بیا دلته په همدې برخو کې راوړي او تاسو کولی شئ چې خپل معلومات د همدې ویډیوګانو څخه ترلاسه کړئ او یو خبره تاسو ته په پای کې کومه چې کله هم خپل ویډیوګانې اپلوډوئ خپل د چینل په هکله باندې روزانه معلومات وګورئ چې کله هم ستاسو چینل په بد حالت کې روان دی خپل حالت ته خپل پلان ته تغیر ورکړئ ځکه چې کوم پلان باندې تاسو روان یاست هغه خلک نه مني او ستاسو ویډیوګانې مخ پر تباهي روان دي نو ځکه زیاتره کسان دغه ته توجه نه کوي او د همدغه توجه له امله دی چې یوټیوب چینلونه یې د لاسه ځي دا و د نن ورځې ویډیو سبا راتلونکي ویډیو کې تاسو ته د مونټایزیشن په هکله باندې خبرې کوم چې په افغانستان کې تاسو څنګه کولی شئ مونټایزیشن ترلاسه کړئ نور مو وخت نه نیسم تر بیا مو په الله سپارم ښې چارې